السلام علیکم ګرانو کتونکو. زما په لاس کې دا کتاب قهرمان حنیف خلیل تاسو ته ښکاري چې دا محترم جوهر خلیل صاحب لیکلی دی. په دې کې د جوهر خلیل صاحب یو شمیر نظمونه دي چې دا د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د کردار، د شخصیت او د هغې د ادبي خدماتو د اعتراف په توګه لیکلی شوي دي. په دې کې څه ترجمې هم دي د حنیف خلیل صاحب د پښتو کلام اردو ته ترجمې. خو به هر حال زه غواړم چې د دې نه یو نظم تاسو سره شریک کړم، ځکه چې دا د خپل نوعیت یو ډېر انفرادي کتاب دی. د دې یو نظم دی، یوه نوې شان وږمه ده چې خورېږي. یوه نوې شان وږمه ده چې خورېږي د پښتو شعر و ادب په ګلستان کې. عاشقان د پښتو ژبې پې نازېږي، عاشقان د پښتو ژبې پې نازېږي چې خرام که په ګلشن یو نوي شان کې. نظرانه یې کړه د زړه او زیګر وینه، نظرانه یې کړه د زړه او زیګر وینه د پښتو د ښکلاګانو په ارمان کې. محبت د خپل مقصد روغ لیونی کړو، محبت د خپل مقصد روغ لیونی کړو، ځکه ګرځي په بیدیا او بیابان کې. آینه یې د نظر دومره صفا ده، آینه یې د نظر دومره صفا ده چې خپل ځان ورته ښکاره شي په جانان کې. د فکرونو د ډیوو یې دا اعجاز دی، د فکرونو د ډیوو یې دا اعجاز دی چې لمبه شي د بادونو په طوفان کې. د ارزو د محلونو زیبایش لا، د ارزو د محلونو زیبایش لا، سرګردان او کله سروي په ګریوان کې. حقیقت یې د سرګند شخصیت دا دی، حقیقت یې د سرګند شخصیت دا دی لکه ګل د ګلاب ګل دی په ګلدان کې. د حنیف د پت تپوس مکړه جوهره، د حنیف د پت تپوس مکړه جوهره چې کردار یې د خلیل دی په افغان کې. ډېره مننه.